बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़वागम मलगरो दोस्तानो नन बजट हम दे पार्लियामेंट ना ख़ास कर चिकज़ई चिकम बिला फोर्स खबर करी वा पाक अफगान पख्तनो सिचुएशन बने वना अलावा नूर ढेर ज़्यादा पदी हवाले सरा चिकम तासुरात दी तासु मीडिया हम गोरे ढेर योश मेर मीडिया दिजे के ज़्यादातर मीडिया तासु भी नहीं चिरागली दा दलता कवरेज कवी और नन तासु ता दे हवाले सरा से खास कमेंट्स कम रागली खो बजट पेश की नन जका दलता थोड़ा गर्मी दा खो कतासु गोरे दलता सूरत हाल प दी सूरत हाल सरा सरा बा मुंगा खबर को چې دی وخت کې پښتونخوا سیمه په کم صورتحال روانه ده او بیا خاص کر بجټ کې غریب عوام خبره کیږي خو آیا دا خبره به صحیح او کنه وي دلته ما سره لکه تاسو ګورئ چې میډیا دلته مختلف انګلز باندې مختلف کوریج کوي خو زموږ چونکې ایشوز مختلف تم زما په دی حواله سره چې پاک افغان بیا خاص کر پښتنو خیبر پښتونخوا پی ټی آی دی وخت ناسته احتجاج د لپاره تیاری کوي او دینه علاوه مونږ سره په دی کې مختلف چې کوم ټاپک دی هغه تاسو سره خو په خپل ځای خو خاص کر چې کوم حالات دی وخت روان دي مخکې کېږي بس یو خو په دغه کې کتا سو ګوري چې صورتحال په خاص کر په افغانستان په حواله سره کوم خبره کو پښتونخوا سیمه چې کوم نټی کیږي په غازي کې دهشتګردي یا سرنګا عملیات روان دي په هغه حواله سره خبره کو بیا د ځکه بجټ کې اوس دا خبره چې محمود خان چغزي په حواله سره زوی ما چې محمود خان چغزي چې کوم بلا فورس جوړولو پښتنو باندې غږ کولو باندې په پارلمان کې ډیر زیات یو غروان ده بیا په دې حواله سره خاص کر د سپیکر هم کمنټس ورکړي دي چې دا بالکل پاکستاني نه دي نو په دې باندې ډیر زیات یو بیس بل طرف ته زی خو دې وخت موږ بجټ کا فوکس وکړو نو په دې وخت کې سرکاري اعداد شمار کې چې کوم کرونو ډالرز د خزانه نقصان نه علاوه د کم پښتنو ترانسپورټرانو پښتنو غریب خلکو چالتنه روزګارو په چمن بارډر په ترخم بارډر په د نورو غبنه او غنه علاوه کم چې کم تجارت معاملاتو نو هغه ته بالکل تباہ او برباد غرق کړل او بیا کم د صوبو خود مختاری دا یا صوبو چې کم ان اف سی وار دی په دغه کې نور ډېری خبرې دي لکه بجټ ډېر زیات خلک موږ یو ګورو ډېر موږ په هم په دانوي چې موږ په کې اوسم زده کړه کوو خو موږ چې الفاظ تاسو را ده کوو چې ډېر ایم ان ایز ایم پی ایز په دې عدد شمار پوهیږي نه دا یو ډېر عجیبه اکونومي چې کوم ماهرین وي یا د کوم سیټ اپ چلی هغه ډېر عجیبه غونې یو سیستم کې راوستي وي موږ به خبره غټ دا کوو چې آیا وکی دغه بجټ کې د سنسیر دی حکومت چې په دغه حواله سره خاص کر پښتنو ته یا د کم دومره نقصان د هغه ترانسپورټرانو شو یا غریب خلک چې کم ازه کې روزمره روزګار وو هغه هم په دې باندې په دې بجټ کې هغه تاسو ریلیف ورکولو کوشش شوه دی نه شوه په دې حواله سره ګورو چې کم د هغه علاقې پښتونخوا سیمې نمائندګي کوي خاص کر هغه کسانو په دې حواله سره سکردار دي یا هغه کې موږ ګورو چې هغه په دې حواله سره پوینټ ریز کوي کنه کوي کا صرف سیاسي جنگ دلته کې کم روان دي هغه دغه دي چې دا بجټ نه منظور او چغه وي او روي تي هغه انداز با اپناو کی نور وشرولو کې یا تجویز کې هم انټرېسټډ دي ولې چې دا کې بحث کیږي بجټ پیشي خپل هغه اور کې پیش کیږي نو پکار دا ګورو به دغه په توسط باندې هم مونږه تاسو ته دغه پیغام درکو چې کاغه امینیز ام پی ایز واوري چې په کار دا چې تاسو احتجاج نه پس کله تجویز وی په دې باندې لک سټینډ واخلي چې کم خلکو نقصان شوی دی پربونو خاص کر غریب خلک چې هغه ته هم ریلیف ورکړي شي په دغه پوینټ باندې یقینا چې موږ هم د ذکر سنت وجته نور به هم کوي خو دې وخت حالات کوم ګورو چې جنگ صورتحال کوي خو د عالمي منډي صورتحال خراب کړي خو بهر هر چې کوم بیا موږ خپل پاک افغان کم سچويشن دی د دې حل بسره وزي بیا خیبر پختونخوا کې د کم دهشتګردي لهر دی د دې حل بسره وزي بیا د تحریک انصاف یا چې کم آزاد کشمیر کې کم تحریکونه دي د دې حل بسره وزي یعنی دغه ملک کې یقینا چې کوي طرف ته سټیبিলিټي خبره کیږي بل طرف ته عالمي یو شهرت خبره کیږي خو ور سره د غریب ولس عوام خبره چې کومه ده
دا به څوک کوي. دا ډېر غټ پوینټونه دي او راتلونکي وخت کې به انشاءالله تاسو ته په دې باندې هم کومه او کوشش به کوو چې دغه په حوالې سره چې کوم زموږ سیمو پښتنو یا دغه باندې ګورو چې هغه صرف سیاست کوي که نه دروند اواز دی او که دې باندې ودرېږي یقینا چې هغه خلکو ته فایدې هم رسولی شي.